سلامونه هر کله مو کوم چې د غوټۍ درس ګورئ زه ښوونکی غوټۍ یم په تېره لوست کې مې دا معلومات در سره شریک کړي وو چې اوبه آبي رنګ لري د اوبو اندازه د رنګونو د ښودنې لپاره مخکښ شرط بلل کیږي او اوبه په اسانۍ آبي رنګینې رڼاوې منعکسوي او خپروي نو آبي رنګ ښیي زمونږ نننی لوست دغه مطلب ته ځانګړی شوی چې په ځمکنۍ کورې کې د اوبو اندازه څومره ده دا یوه سخته پوښتنه ده ځکه اوبه ګرځنده مایع ده او په پراخو سیمو کې موجودې دي اوبه د سمندرونو سیندونو جهیلونو او کنګلونو ترڅنګ په هوا کې تر ځمکې لاندې او په ژوندیو موجوداتو کې هم پیدا کیږي مثلا په یو چینی کرم کې د اوبو اندازه له 90 سلنې څخه هم پورته ده د انسان په بدن کې د اوبو اندازه له 80 سلنې نه تر 80 سلنې پورې رسیږي زده کوونکي د اوبو په اړه څه نظرونه لري راځئ لومړی به په کابل کې د څو زده کوونکو نظرونه واورو آب مایعی است که نه رنگ داره نه بو داره و نه ذائقه. بدون آب ما میمیریم و آب مایع آب در حیات ما بسیار مفید است. اگر آب نباشه ما میمیریم زنده نمیشه. آب زیر زمین مثل اسفنج واری است. اگر ما حاشیه نکنیم آب هم کمتر میشه. آب اگر نباشه ما زندگی کردن نمیتونیم. باید آب باشه که آب نباشه ما زندگی کردن نمیتونیم. آب نباشه بسیار مهم است. او اچار آب رنگ نداره دیگه سفید است او قدر زیاد است که ما اصراف میکنیم به توجه بر آب نمیکنیم وقتی برف کنه باران کنه وقتی که هوا سرد باشه باران چیز کنه به خاطر که ما اصراف نکنیم آب میباشه وقتی اصراف میکنیم آب کم شده میره آب یک چیز خاص است که از او استفاده میکنیم اگر آب نباشه ما زنده نمیمونیم به خاطر که آب خود از زمین چیست که آب بنوشیم زنده میمونیم کافی است آب به خاطر آب از زیر چی پیدا میشه و گل که یک چیز چی کنه بازو آب پیدا میشه زنده خود ما که برف شده بود یک باسکل او یک یخ داشتیم به خاطر که هفته زیاد است باید ما اشراف نکنیم آب اشراف نکنیم آب خوب بنوشیم له دغو زده کوونکو څخه مننه کوم چې خپل نظرونه یې راسره شریک کړي په دغې ویډیو کې د ځینو زده کوونکو په اند اوبه زموږ له ژوند سره نږدې اړیکې لري نو هر څوک باید د اوبو د منابعو د ساتلو دنده پر غاړه واخلي دا ښه او سم نظر دی خو ستاسو په ذهن کې به دا پوښتنه اوس هم ګرځي چې په ځمکنۍ کورې کې د اوبو اندازه څومره ده لومړی به یوه کارتوني ویډیو وګورو او د همدې پوښتنې ځواب به پکې ومومو په ځمکنۍ کورې کې د اوبو اندازه څومره ده کارپوهان په دې اند دي چې د ځمکنۍ کورې 3/4 برخه په اوبو پوښل شوې ده شمیرې ښیي چې په ځمکنۍ کورې کې د اوبو عمومي حجم کابو 1 میلیارد او 380 میلیونو کیلومتره مکعب ته رسیږي تاسو ښایي په دغې لویې شمیرې ښه ونه پوهیږئ نو زه به یې په بڼه او اسانه ژبه ووایم که موږ په مجازي ډول د یوې لویې او څرګندې کورې په توګه ځمکنۍ کورې ته وګورو او په برابره توګه په یادې اندازې اوبه پکې واچوو نو د دغې کورې مخ به په بشپړه توګه په سمندر وپوښل شي او د دغه سمندر ژوروالی به 2800 مترو ته ورسیږي واو ډېرې زیاتې اوبه دي خو د پاملرنې وړ ټکی دا دی چې په دغو اوبو کې 6.5 سلنه یې مالګینې دي او یوازې 3.5 سلنه یې خوږې اوبه دي
په یادو خوږو اوبو کې 8.8 سلنه د کنګل په برنی په قطبي او لوړو سیمو کې موجودې دي. 13.1 سلنه یې تر ځمکې لاندې خوندي دي او نورې پاتې اوبه یې په جهیلونو، سیندونو، هوا او ژوندیو موجوداتو کې شتون لري. په عمومي لحاظ خلک د ځمکنۍ کورې د خوږو اوبو کومه اندازه کاروي؟ د کارپوهانو د اټکل له مخې د یادو خوږو اوبو عمومي اندازه 40,000 کیلومتره مکعب ته رسیږي. که موږ یادو خوږو اوبو ته د مکعب بڼه ورکړو نو اوږدوالی، سور او جګوالی به یې کابو 14 کیلومترو ته ورسیږي. دا به ټولې خوږې اوبه وي چې خلک ورڅخه استفاده کولی شي. څنګه؟ آیا تاسو پوه شوئ چې په ځمکنۍ کورې کې څومره اوبه موجودې دي؟ د نننی درس عمده ټکي دا دي. په ځمکنۍ کورې کې د اوبو عمومي اندازه کابو 1 میلیارد او 380 میلیونو کیلومتره مکعب ته رسیږي. د نړۍ په ټولو اوبو کې د خوږو اوبو اندازه یوازې 3.5 سلنه نیسي. په ځمکنۍ کورې کې د خوږو اوبو عمومي اندازه کابو 40,000 کیلومتره مکعب ته رسیږي. هیله ده چې تاسو دغه معلومات زده او یاد کړي وي او موږ ټول باید د اوبو د منابعو د ساتلو لپاره هرې ځلې وکړو. که تاسو کومو علمي معلوماتو ته لیوالتیا لرئ، ښوونکې غوټۍ ته یې وړاندې کړئ. موږ به ټول په ګډه ښایسته او ګټور علمي معلومات ترلاسه کړو. مهرباني وکړئ چې پوښتنې مو دغه ایمیل ته واستوئ. زموږ نننی درس په همدې ځای پای ته ورسید. د خدای په امان.